بس د قطار څخه بندوبست تاسو په نمبر کې کولی نشي. کله چې نمبر سار راغلی هغه اکثر مازدیګر ته ورسي. کله چې کارت په کور کې په سیلاب کې پاتې شي هغه اړو انټری کېږي نه او استاړو څه کېږي نه. نو ولې دا د هغه څه غلطي خو نه ده، خو بس شوی کار دی چې پاتې شو په کور کې کارت، نو ولې هغه به نه انټري کوئ. دا خو د ټولو مجبورۍ دی او د ټولو چا نه څاروي پاتې شو، چا نه ماشومان پاتې شو، چا نه ماشومان په سیلاب کې لاړل، چا نه څاروي لاړل. نو دا د هغه خوښه وه. زه د دې 400 محله مرزاګانو یم، دلته د جندي سیند سره اوسېږو د پول سره. خو زمونږ دا چې زمونږ د کرایه څه دغه نشته چې دا واړه ماړه راولېږل، ته واړه ټول پسو دي. لاره سړک چې دی هغه د اوبو ډک دی، دا خو خارخ لګي د اوبه کو په دې کې اوس موږ واړه را روان کړو داسې که نه اوبه دي ټولې، نو خارخ به لګي، بیماري به جوړه شي. د دې لپاره هر یو سیاستدان راځي او بس ګور را ګوري او خلکو ته ګور را ګورو څنګه چل او څنګه چل ټولو سره خپل دغه مغه کوي او دا نه کوي چې یاره مونږ له یو څو گاډي ماډي راولېږي چې مونږ دغه ته د وچې ته دېخوا راولي او مونږ لږ سهولت راته جوړ شي. دلته نه مونږ ته د خوراک څه سهولیات میلاو شوي دي. اوسه پورې 1 غنټې نه مونږ ولاړ یو انټري ته. تاسو کتی شئ چې دومره بیړ کې چې کم دی نو خلک ولاړ دي انټري دپاره. نو داسې فلحال څه سهولیات مونږ ته نه دی میلاو شوي چې مونږ اوس راغلي یو 1 غنټه مونږ دلته د ولاړې تېر نه. اوسه پورې زمونږ د چا تپوس پوښتنه نه ده کړې. مونږ په خپله روتي یو د شپې نه چې کم دی نو مونږ خپل سامانونه یو سایډ ته کړل او خپل حفاظت مونږ په خپله کړی دی. مونږ له چا څه کاروایي نه ده کړی. مخکې چې تېر شوی و نو په تکلیف یې 5-6 ورځې پاس په کوټه باندې تېرې کړي دي ښه، او دنیا راغلی وه په کوټه باندې ختلې وه، په کوټه مې وخت تېر کړی، خو ازل یېرېدلې نو دا ځل بس د خپې راویستلې.